سلامونه ماښام مو پخیر خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده د مرغومي یا جد شپږ نیټه او د جنورۍ 14مه نیټه په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټیک. د سولې په اړه د طالبانو وروستي دریځ ته د سولې د عالي شورا غبرګون. د سولې عالي شورا وایي طالبان امریکا ته د سولې د خبرو د ځنډولو خبرداري سره فشار راوړي او امتیاز غواړي. این گونه موضوع بیشتر به هدف در واقع فشار بر طرف و به هدفی است که طرف را وادار به امتیازدهی یا کوتاه آمدن بسازد. د ولسمشر روان ټاکنو ته د شپږم کس نوم لیکنه. د کورنیو چارو پخوانی وزیر نورالحق علومي هم د ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند شو. در این راستا مبارزه جدی خواهد کردیم که یک انتخابات شفاف در داخل افغانستان در اینجا دایر شود. د ټاکنیزو ډلو د جوړښت لپاره د بحثونو دوام. د جمعیت اسلامي ځینې غړي وایي که کومې بلې ټاکنیزې ډلې سره د جمعیت له ادرسه څوک یو ځای کیږي ملاتړ یې نه کوي. طبعا رئیس اجرایی به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح هست. رهبران دیگه هم هستند در حوزه ما که مطرح هستند، در موردشون صحبت صورت گرفته. د وینا د آزادۍ کلنۍ جایزې ته د هنرسالارو ډلې نوماندي. د لندن 2019 کال د وینا آزادۍ جایزې ته د هنرسالارو ډله هم نومانده شوې. او د برېټانیا پارلمان کې د لومړۍ وزیري د طرحې ردېدنه. د تریزا مې هغه طرح رد شو چې له مخې غوښتل برېټانیا له اروپایي ټولنې بېله کړي. ښه راغلی خبري ساعت کې پر دې سربیره نور مهم خبرونه هم لرو، نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد اکبرزی. د سولې عالي شورا د طالبانو د وروستۍ خبرپاڼې په غبرګون وایي د طالبانو موخه فشار راوړل او د سولې خبرو کې امتیاز اخیستل دي. د سولې شورا وایي د سولې خبرو د بلې غونډې لپاره به د طالبانو د وروستي دریځ وروستۍ پرېکړه نه وي او د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د ژر د افغانستان حکومت سره خبرو ته کینی. طالبانو تازه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره امریکا ته خبرداری ورکړې چې که د سولې خبرو کې بدلون راولي او د سیاسي فشار لار خپله کړي نو د سولې خبرې به ورسره وځنډوي. لکه څنګه چې طالبانو په خپل اعلامیه کې ویلي ټاکل شوی ول افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل او دا چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کاروان اخیستل شي د سولې د خبرو اصلي موضوعګانې وي، خو د دې ډلې په باور امریکا نوي مسایل د خبرو په بل پړاو کې شامل کړي دي. دریم مجلس د ابوظبي شروع سوزماک فکر باندې په هغه کې خارجانو یا د امریکا استازي خلیلزاد چې هغه اجنډا د شپږو میاشتو اوربند را مخته کړي وو. دا اجنډا ګرځول نوې اجنډا دغه کړو. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي په پاکستان کې دغې ډلې د وجهکپوړي چارواکي نیول کېدل هم پر نوموړي ډلې د فشارونو یوه برخه ده چې څو له افغان حکومت سره په مستقیمه توګه خبرې پیل کړي. تمه چې خلیلزاد به پاکستان ته ځي او هلته به طالبان د پاکستان د فشار په نتیجه کې له خلیلزاد سره لیدنه کوي چې طالبانو دا ونه منله. مهمه پکې دا ده چې خلیلزاد یو ډول هغه تېروتنې کوي چې نورو امریکایانو له ده مخکې کړي دي. د سولې عالي شورا په دې باور ده چې طالبان په دا ډول دریځ نیولو سره د لا زیاتو امتیازونو په لټه کې دي. این گونه موضوع بیشتر به هدف در واقع فشار بر طرف و به هدفی است که طرف را وادار به امتیازدهی یا کوتاه آمدن بسازد. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سهشنبې په شپه د حکومت له مشرانو او د هیواد د یو شمېر نورو سیاسي شخصیتونو سره په کتنه کې د سیمې هیوادونو ته د سفر موخه د افغانستان د سولې د بهیر په هکله د سیمه ییز اجماع رامنځته کول بللي دي. په بیګانۍ ناسته کې ډاکټر زلمی خلیلزاد چین، هندوستان او متحده عرب اماراتو ته د خپل سفر جزئیات جمهور رئیس غني سره شریک کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تر اوسه 3 ځله له طالبانو سره کتلي دي، 2 ځله په قطر او 1 ځل هم په ابوظبي ښار کې، خو له طالبانو سره 4م ځل کتنه چې ټاکل شوې وه په قطر کې ترسره شي دغه څه له امله چې د اجنډا پر سر د طالبانو لخوا اختلاف وبلل شو لغوه شوه. د ترکمنستان د دفاع وزارت نه دننه سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي چې ترکمنستان له افغانستانه د اورپکو د ګواښ له کبله
د اضافي پوځ لپاره د سرتیرو تازه نوملیکنه پیل کړې ده. سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د ترکمنستان د دفاع وزارت په ټولو هغو نارینه وګړو د عسکرۍ دوره جبري کړې چې عمرونه یې له 50 کالو راښکته دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان له خاورې هیڅ یوه ګاونډي هیواد ته ګواښ نشته. ازادي راډیو د ترکمنستان د دفاع وزارت د سرچینو له خوا وایي اشقابات د دغه هیواد پر وړاندې له ګواښونو اندېښمن دی چې له همدې امله د اضافي پوځ لپاره د سرتیرو جلب او جذب پیل کړی دی. دغو سرچینو ویلي چې دغه هیواد په افغانستان کې د اورپکو له ګواښ اندېښمن دی او په دې برخه کې به هغه کسان وګماري چې عمر یې تر 50 کلونو کم وي. افغانستان د هرات له ګلران ولسوالۍ د بلخ ولایت د شورتیپه ولسوالۍ له ترکمنستان سره پوله لري او له ترکمنستان سره پر پوله پرتې دغه ولسوالۍ هم ناامنې دي. ما فکر نکنم تاثیر داشته باشه به دلیلی از اینکه پدیده‌های تروریستی که در افغانستان است و ما با اونا می جنگیم یک تهدید جهانی است. سرچینو ویلي چې ترکمنستان د خپل سویلي پولو د امنیت لپاره اندېښمن دی چې له همدې امله غواړي نور ځواکونه ولري. به تمامی کشورهای همسایه اطمینان می‌دهیم که هیچ کشوری از قلمرو افغانستان تهدید نخواهد شد. د دغه راپورټ له مخې ترکمنستاني چارواکي له افغانستان سره پولې ته نږدې طالبانو او نورو اورپکو پر شتون اندېښمن دي. د هیواد د کورنیو چارو پخواني وزیر نورالحق علومي نن د ولسمشرۍ ټاکنو ته د نوماند په توګه نوملیکنه وکړه. له دې سره نو تر اوسه ټول 6 کسان شول چې د ولسمشرۍ راروانو ټاکنو ته یې ځانونه ونومول. ښاغلی علومي اندېښمن دی چې ګنې حکومت د ولسمشرۍ ټاکنو کې لاسوهنه کوي. نوموړی وایي د خپل ټاکنیز ټیم په مټ به د ټاکنیزو کمیسیونونو په کارونو څار کوي. د کورنیو چارو پخواني وزیر نورالحق علومي له خپلو دوو مرستیالانو بشیر بیژن او محمد نعیم غفور سره د راتلونکي کال په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ګډون لپاره ځان نوماند کړ. در این راستا هم مبارزه جدی خواهد کردیم که یک انتخابات شفاف در داخل افغانستان در اینجا دایر شود و همه مردم افغانستان که صادقانه سهم میگیرند سهمشان نتایج مثبت در افغانستان باید داشته باشد. ښاغلی علومي په داسې حال کې چې ټاکنو په بهیر کې د حکومت د لاسوهنې په اړه اندېښنه لري د ټاکنیزو کمیسیونونو پر وړتیا هم شک لري. پیش ما ثابت شده که دولت در این راستا هم دست میزنه، حتی کمیسیون مستقل انتخابات استقلالیتشان اینو از بین بردن. په داسې حال کې چې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر او اجرایي رئیس د نوماند کېدو خبره کیږي خو تر اوسه دا دواړه د نوملیکنې لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته نه دي ورغلي او داسې ګمان کیږي چې د نوملیکنې بهیر به یو ځل بیا وغځول شي. تأکید کمیسیون مستقل انتخابات به می است که تا 30 جدی ثبت نام ادامه بده و 30 جدی باز سرش فکر بکنه که چی کار شد. له دې مخکې حکومت په ټاکنو کې هر ډول لاسوهنه رد کړې او کمیسیون هم د اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کړی دی. اجرایي رئیس عبدالله د ولسمشرۍ راروانو ټاکنو لپاره د جهاد او مقاومت له حوزې د یوه ټاکنیز ټیم رامنځته کولو په موخه په بحثونو بوخت دی. د اجرایي ریاست ویاند وایي د دې ټاکنیزې ډلې د ریاست لپاره ښاغلی عبدالله هم د یوې ټاکنې په توګه مطرح دی. ورته مهال سرچینې وایي صلاح الدین رباني د ولسمشر غني ټاکنیزې ډله کې مرستیالي رد کړي او د جمعیت هغه غړي چې په نورو ټاکنیزو ټیمونو کې د مرستیال په توګه یو ځای کیږي ترې ملاتړ نه کوي. داسې ښکاري چې د ملي یووالي حکومت مشران له یوې دورې ملګرتیا وروسته یو ځل بیا سیالۍ ته چمتو کیږي. لکه څنګه چې ځینې سرچینې د ولسمشر غني د ټاکنیزې ډلې د وروسته کېدو خبره کوي او اجرایي رئیس د یوې ټاکنیزې ډلې په جوړولو بوخت دی چې د ریاست لپاره د نوموړي د غوره کېدو امکان شته. با یک تکت 6 نفری ریاست جمهوری با 2 معاون و ریاست اجراییه با 2 معاون به طرف انتخابات بریم. بحث‌ها و ریزنی‌ها در همین حوزه‌ها جریان داره و ما خبرها و شایعاتی را که رئیس اجراییه به عنوان معاون در تکتی یا به عنوان حامی کدام تکتی حضور دارن را تکذیب میکنم. په دې لړ کې ځینې سرچینې وایي صلاح الدین رباني د اسلامي جمعیت له ادرسه د یوه نوماند پر معرفي کېدو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې اسلامي جمعیت به له هغو کسانو ملاتړ ونه کړي چې د مرستیال په توګه له کومې ټاکنیزې ډلې سره یو ځای شي. دا سرچینې زیاتوي عبدالله د اسلامي جمعیت مشرانو ته ویلي که دا ګوند بل نوماند لري ترې ملاتړ کوي پرته له هغې به خپل ځان نوماند کړي. د اسلامي جمعیت ځینې سرچینې وایي د دې ګوند یو شمېر غړي د اجرایي ریاست په دوره کې د ښاغلي عبدالله له کړنو ناخوښ دي. طبعا رئیس اجراییه به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح هست. رهبران دیگه هم هستند در حوزه ما که
مطرح هستند، در موردشان صحبت صورت گرفته. له بلې خوا ټاکنیزو ډلو د جوړولو په بهیر کې د کابل د ګارنیزون قومندان مراد علي مراد له خپلې دندې استعفا وکړه. نوموړی د خپلې استعفا له امله په امنیتي ځواکونو کې بې عدالتي بولي، خو زیاتوي له یوې ټاکنیزې ډلې به ملاتړ وکړي. یک تکید انتخاباتی را ما حمایت خواهد کردیم که او از هر لحاظ برای مردم افغانستان نیکنام و برای مردم افغانستان قابل قبول و برای مردم افغانستان اطمینان داده بتونه که مردم افغانستان بالایش حمایت بکنه. کابو 15 ورځې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو د نوملیکنې پای ته رسیدو ته پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دا وخت به ونه غځول شي، خو حکومتي سرچینې وایي د نوملیکنې وخت به تمدید شي. طولوني وروسته سرچینې وایي د ولسي جرګې ټاکنو د وروستۍ پایلو تر اعلان وروسته حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي له دندې لرې کوي. که څه هم اجرایي ریاست له دندې د ټاکنیزو کمیسیونونو د ګوښه کېدو په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ پر ټاکنو د خلکو باور پیدا کېدو لپاره چې هر څه ته اړتیا وي حکومت به یې سرته ورسوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له دندې د کمیشنرانو لرې کول د حکومت د قانوني واکونو خلاف کار دی. په دا سال کې چې ځینې سرچینې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د ګوښه کېدو په اړه د حکومتي مشرانو د پریکړې خبر ورکوي، ولسمشرۍ دفتر په دې اړه څه نه وایي، خو اجرایه ریاست داسې وایي. حکومت از هر گونه تلاشی که منجر به تحقق اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی شود و این اصلاحات منجر به مشارکت وسیع مردم در انتخابات پیشرو شود، ما از او حمایت میکنیم و طبعا یک ضرورت میدانیم. په دې لړ کې د ټاکنو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د مدیریت ناتواني، له ټاکنیزو قوانینو سرغړونه او همداراز د فساد تورونو له امله حکومت صلاحیت لري چې د ټاکنیزو کمیسیونونو کمیشنران ګوښه کړي. کمیسیون مستقل انتخابات خلاف قانون چیزی پیش نبرده و نقض قانون اساسی را نکرده. عوامل سبب شده که مشکلات آمد که او عوامل هم خارجی هم داخلی ابعاد بسیار مختلف داره. از این خاطر گفت به هیچ عنوان قبول نمیکنیم که کمیسیون مستقل انتخابات قانون زیر پای کردن، نقض کردن. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې کمیسیون د کمیشنرانو لخوا د قانون تر پښو لاندې کول نه مني او وایي د قانون پر بنسټ حکومت له سند پرته د انتخاباتو د کمیسیون د کمیشنرانو د ګوښه کولو صلاحیت نه لري. حکومت اگر اراده داشته باشه، من فکر میکنم تغییر چهره ها و اصلاح سیستم و کارشیوه ها کار دشوار نخواهد بود و این کار باید اصلاحات باید توسط نهاد یا کمیته بیرون از کمیسیون حکومت باید پیشنهاد شود. 31 مورد قانون انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات نقض شده و همه قسم قانون اساسی کشور توسط کمیسیون مستقل انتخابات و اعضای آنها نقض شدن. پس اینجا قانون صراحت داره، حذف کمیشنرها را در پی داره. لا دې سره سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې ټاکنو په بهیر کې ډېرې ستونزې په عملیاتي برخه کې وي او د کمیسیون مشرتابه په پام کې لري چې په تشکیلاتو، جوړښتونو او د ټاکنو په تګلارو کې بنسټیز اصلاحات راولي. د هنر سالار ډله د خپلو هنري فعالیتونو له کبله د لندن 2019 کال د وینا ازادۍ جایزې ته نومانده ده. هنر سالار ډلې د خپل 4 کلن فعالیت په لړ کې د وینا ازادۍ، بشري حقونو او ولسواکۍ برخو کې هنري کارونه کړي دي. ان د سرتیرو ډوډۍ غلا کیږي. دا د هنر سالار ډلې د نوې نقاشۍ نوم دی چې د سرتیرو د ډوډۍ غلا کېدو ته اشاره کړې ده. دا انځور د ښار د مرکز پر یوه دیوال کاغل شوی دی. حقخوری از حق سربازای ما نشود. در گوشه و گوشه کنار افغانستان یا زحمت میکشن در این هوای سرد. نظامی ها ما شبانه روز این سرد خنک زحمت میکشه، بعد اینا رو باید کوشش کنن که برادر نظامی ما باید چیز باشه، پشتوان مردمش. هنر سالار ډله چې له 4 کلونو راهیسې په کابل کې فعالیت لري، په دې وروستیو کې په لندن کې د بیان ازادۍ لپاره نومانده شوې ده. اکثریت تمرکز بالای هنر و فرهنگ است و استفاده از هنر به خاطر به عنوان یک ابزار به خاطر مبارزه‌های مدنی است. بعضی از اینها هستند ژورنالیست هستند، بعضی هنرمندا هستند که حتی زندانی شدن، کسایی هستند که به خاطر آزادی بیان، به خاطر دموکراسی، به خاطر حقوق بشر با استفاده از هنر اینا کار میکنن. هنر سالار ډله د ترکیه، آذربایجان او عربستان له 4 نورو بنسټونو سره دغه جایزې ته نومول شوې ده. او تر لږ ځنډ وروسته د خبري ساعت دوام. بیا هم ښه راغلاست. د 215 میوند قلوردو تنه
امنیتي سرتیرو د پولیساتو 3 تنه سرتیرو او یو ولسي کس ته د هرات کندهار لوی لار کې د ملکي کسانو د لوټلو په جرم د 15 او 12 کاله بند سزا اورول شوي. د دې علني محکمې مشر وایي یاد کسان د استئناف غوښتنه هم کولی شي. بل لوري د دفاع وزارت د نظامي څارنوالۍ او محکمې مسؤلین وایي تر دې وروسته به د دغه وزارت اړوند ټول دا ډول مجرمین په علني ډول محاکمه شي. عبدالله حمیب ریپورټ استولی. دا په لشکرګاه ښار کې د هغه 10 نظامي کسانو یو تن ملکي علني محاکمه ده چې د کندهار هرات پر لویه لارې ملکي کسان لوټل. د 215 میوان کلي اردو د 4 لیوه د لومړي کنډک اړوند یوه 7 کسیز امنیتي پوسته چې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ په سنګیلان سیمه کې شتون درلودی د 4 نورو ملګرو په ملتیا د سړک پر سر د ملکي کسانو د لوټلو تور پرې پورې دی. لازم در سفلاین شناسایی شدن و اسناد و مدارک مادی که اونمو اشیا و اجناسی که مربوط به متضررین بوده او هم به دست آمده. از کجا به دست آمده؟ از پوسته ای که مربوط به اردوی ملی بوده و محمد رسول سرپرست از اونمو پوسته بوده. خو دغه نظامي کسان تر سره سوی جرم نه مني او تور پورې کوي چې د څېړنو پر مهال شکنجې ورکول سوي دي. ما سره ستا او په هغه شپه باندې دوی موږ ته یو شی په جیب کې نه دی پرېښی، کوم موټر چې و پیسې چې مو تلیفونونه چې وه په هغه شپه یې نرم شو. موږ بیا 14 ساعته د پښو مزل وکړ په هغه ورځ. ټوله شیان دي موږ څخه په هغه ورځ واخیستله، هېڅ شی یې موږ ته نه دی پرېښی. 3 سره مولونه ولي وه په اخچار باندې زما 100% کړي. نور څوک نور نه دي. د یادې علني محکمې له لورې د غلا په تور نیول سوي 7 تنه د ملي اردو سرتیرو او د یوه ملکي کس په ګډون د سرحدي ځواکونو 3 تنه سرتیرو ته د ملکي کسانو څخه د لوټل سوو مالونو د ورکړې ترڅنګ له 15 څخه تر 10 کلونو بند سزا ورکول سوه. در ارتکاب جرم رهزنی مسئول ملزم هستی. بناهن تو را بر علاوه پرداخت مبلغ 819 افغانی به جانگیر، 8044 افغانی به جان محمد، 1434 به قدرت متضرر و 27660 به عبیدالله از بابت اشیای مسروقه و مبلغ 40000 به جانگیر، 23760 به جان محمد، 66960 به عبیدالله از بابت سرقت وسایط وفق صراحات بند 2 فقره اول ماده 601 کد جزا با رعایت فقره 4 ماده 218 و ماده 14 کد مذکور از تاریخ گرفتاری به مدت 15 سال حبس تنفیذی محکوم به جزا نمودیم. حق استئناف‌خواهی طرفین دعوا قانونا محفوظ است. بلخوا د ملي دفاع وزارت د نظامي څارنوالۍ او محکمې رئیس وایي د ملي اردو ځواکونو له لورې دا ډول قضیو درلودونکي به ټوله په علني ډول محاکمه سي. تدبیر جلسات علنی از یک جهت جلب و اعتماد مردم را در تامین عدالت فراهم می نماید و از جهت دیگر افرادی که عمل خلاف قوانین شرعی و نافذ کشور را در سطح ملکی و نظامی مرتکب می شوند و می خواهند از چشم قانون خود را پنهان بسازند که هیچگاه چنین نمی توانند و از جهت دیگر با منظور فراهم نمودن اعتبار و اعتقاد مردم شریف ما برای تامین انصاف و عدالت در پرتو قانون با حضور داشت مردم محاکمه مجرمین به حکم خداوند جل جلاله صورت میگیرد. ډیر کله پر نظامي کسانو د زورونو او غلا نیوکې کیږي، خو خلک د دا ډول علني محکمو پر مهال د نظامي کسانو محاکمه کېدل ستایي. زل بیا هم لنډه دمه کوو. بیا هم ښه راغلاست. د ولسمشرۍ روان ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ وایي د خلکو له منځه راولاړ شوی او خلکو ته به کار کوي. ښاغلی حفیظ وایي 3 کاله یې پر داسې طرحه کار کړی چې له مخې یې افغانستان له کړکېچه باسلی شي. نوموړی وایي په رښتینولۍ سره او د خلکو په مرسته به د ولسمشرۍ روان ټاکنو کې له زورواکو سره سیالي کوي. نوموړی د انګلیسي ژبې او ادبیاتو له څانګې فارغ شوی، د سوداګرۍ په څانګه کې یوه ماستري او بله ماستري هم په مصر کې د قانون په برخه کې لري، خو دا نارنجي رنګه جامې اغوندي او له خپلو همکارانو سره د واټونو پاکولو ته ورځي. له 2 کلونو راهیسې په میاشت کې یو ځل په رضاکارانه توګه دا کار کوي. این مردمی که میآید پول خود تسلیم ما میکنه که رو ورده تضمین باند که در لگفخانی کم نیاری، این مردم رای هم میته بر ما و هیچ ما برابر سرمای تشویش زیر ندارم که ما پول ندارم، به اصطلاح مطرح نیستم،
رهبرا و کلانا در کنار من نیست، مردم است. بسیار خوش هستم که ما با کسای با 97% مردم سر کار داریم. نوموړی وایي 160 لوی ننګونې په ګوته کړي او له دغو ستونزو د خلاصون لارې هم چمتو کړي دي. له خلکو سره په مشوره یې پرېکړه کړې چې د راتلونکي کال ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان نوماند کړي. 5 سال بعد خود کاندید کنم این علاقه را داشتم، اما دیدم که وضعیت یک طوری پیش میره که شاید تا دوری بعد کم ذره دیر شود. ښاغلی حفیظ زیاتوي د کورنۍ د اړتیاوو د برابرولو لپاره یې خښتې جوړولي، خو بیا یې هم زده کړې پای ته ورسولې او ټول هغه کسان چې له نوموړي سره کار کوي بېوزله خو د ټینګې ارادې خاوندان دي. چې هغه تبعیضي مسایل چې زموږ په ملک کې دي هغې ته د پای ټکی کېږدو او هغه په عمل کې ثابته کړو چې موږ په افغانستان کې یو افغانان یو. جنت خان فهیم د ښاغلي حفیظ لومړی او د مخابرات وزارت اداري رئیس عبدالجمیل شیرانی دوهم مرستیال دی. ما روی اینمی اراده امنیت کمر از این آدم بسته کردم، دعا دادم، چپن انداختم، از خانه خود رخصت کردم و عالی هم از خدا میخواهیم، هم از جامعه جهانی میخواهیم، هم از ایالات متحده آمریکا میخواهیم کمی پیمان استراتژی دوستی را که امضا کرد در این انتخابات کسی را رئیس جمهور بسازه که تمامی مردم راضی باشد. ښاغلي حفیظ د کلیو د پراختیا او له نشهیي توکو سره د مبارزې په وزارتونو او د امریکا په سفارت کې کار کړی. هغه د ولسي جرګې ټاکنو لپاره هم نوماند و. نوموړی وایي قانون جوړونه یې په مصر، مدیریت یې په اروپا او رضاکارانه کارونه یې په جاپان کې زده کړي دي. یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. بیا هم ښه راغلاست. د هغه سرتیرې کورنۍ پر حکومت نیوکه کوي چې د ټاکنو په ورځ ځانمرګي برید کې ژوند بایللی. وایي حکومت یې پر وړاندې بېغوره دی. د کورنۍ وایي زوی یې د کورنۍ یوازینی ګټیالی او اوس له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو کورنۍ چارو وزارت د دې موضوع په څېړنه ټینګار کوي. احمدزي تازه واده کړی و چې د ټاکنو پر ورځ د کابل د پولیسو پر ولسمي حوزې په ځانمرګي برید کې له خپلو دریو همکارانو سره ووژل شو. نوموړي 15 کاله د پولیسو په چوکاټ کې دنده ترسره کړې وه او د کورنۍ د اړتیاو یوازینی برابرونکی و. 2 سال 3 سال در کابل در وظیفه تیر کرد. باز در حوزه 17 در پلیس بود. در طوله اول روز انتخابات در تاریخ 28 میزان روز اول انتخابات ساعت 5 بجه شام توسط حمله انتحاری به شهادت رسید. تا این فلال که مردمی دعوا نکرده بود. بسیار با مردم هم تو صمیمیت داشت، مهربانی داشت. بسیار یک بچه دلاور بود، قهرمان بود. بچه نغله ما. د دغه سرتیري د مړینې غم تر اوسه هم دغه مور او خپلوان کړی وي. هغه کوټه وسایل چې د نوي ژوند لپاره یې پیرلي وه لاس نه دی وړل شوی. غریب بودیم، عاجز بودیم، میگفت مادر بخت خدمت کنم، مادری چیز کنم، این چیز کنم. ای مجبوری رفت پلیس. دیگه حکومت نامد، حکومت یک در نخورد که یک در پرساند کنه که خانوادی عسکر بود، این سرباز بود، این کدام گنگش نبود کدام گنگش باشه. خود کورنۍ چارو وزارت د دې موضوع پر تعقیبولو ټینګار کوي. ما این موضوع را همه جانبه بررسی میکنیم و درخواست هم از این خانواده داریم که با ما خدا برسانن و یا یک آدرسی داشته باشن ما در خدمتشان میریم تا اینکه هر چاجلی مشکل برطرف شود. له دې مخکې هم یو شمېر پوځیانو د دوی پر وړاندې د امنیتي ادارو د مسؤلینو پر بېپامۍ نیوکې کړي دي. د ننګرهار په غني خیل ولسوالۍ کې تیرو 10 کالو راهیسې رغنیزې پروژې نه دي پلې شوي او اوس تازه د ولسوالۍ د دولت وسلوال مخالفینو نه پاکه شوي چې ځایي استوګنې د بیارغونې پروژې غواړي. د غني خیلو خلک وایي کرنیزې ځمکې د استنادي دیوالونو د نشتون له کبله سیلابونه وړي، ویالې هم ویجاړې دي او د سربندونو له ستونزو سره هم مخامخ دي چې حکومت باید په دغه برخه کې اوس پروژې ورته پلې کړي. د غني خیلو ولسوال هم دا ستونزې مني او د مرستندویو ادارو په ګډون له حکومته غواړي چې د بیارغونې پروژو ته دې په دغه ولسوالۍ کې ځانګړې پاملرنه وکړي. د غني خیل ولسوالۍ چې تازه افغان ځواکونو د دولت له مخالفو وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د ننګرهار د دې ولسوالۍ اوسیدونکي نیوکه کوي چې په تیرو 10 کالونو کې چې د ولسوالۍ په ډیری سیمو کې د دولت د مخالفو وسلوالو حاکمیت و، حکومت او مرستندویو ادارو هیڅ ډول رغنیزې پروژې نه دي پلي کړي. فعلا چې دي زمونږ کاریزونه خراب دي، باید په کاریزونو کار وشي. بعضې غټې ویلې دي دا خرابې دي،
بعضې استنادي دیوالونه دي په دې خوړ کې چې هغې څه دغه ولس په خطر کې د استنادي دیوالونه جوړ شي، بعضې محافظوي دیوالونه دي او بعضې د افاري سړکونه دي زموږ د کلو. موږ بالکل په سلو کې 100% ډاډ د امنیت ورکوو د پروژو په پلي کولو کې. هم دغه خبرې چې دغه زموږ کومه ساحه چې زموږ د دې ولسوالۍ 14 قریه دي، هره قریه کې موږ د امنیت ډاډ ورکوو. د غنیخیلو ولسوالۍ اوسیدونکو په وینا خوړونه یې استنادي دیوالونه نه لري چې له کبله یې کرنیزې ځمکې سیلابونه وړي، ویالې هم ویجاړې شوي او سربندونو رغېدو ته هم اړتیاوې لري. دلته د کرزي په وخت کې څه پروژې پلي شوي دي او د هغې نه راتللې په دغه 10-12 کاله کې په شینوار لوی ولسوالۍ کې دغه یوه د کویانو پروژه راغلې وه چې 21 کویان وال شوي دي، نور تره یې تمرک دي. استنادي دیوالونه دي اوږده غټ غټ، د دې 2 خوړه دي او دا کته وتلي دي او دا پټي او ځمکې ټولې دا سیلاونه وړي او د دې نه په غیر کاریزونه دي ټول ګنده او خراب پراته دي، اوبه کمې شوي. په ورته وخت کې د غنیخیلو ولسوال هم مني چې په تیرو 10 کلونو کې د دولت د مخالفو وسلوالو د حاکمیت پر مهال په یادې ولسوالۍ کې په کافي شان رغنیزې پروژې نه دي پلي شوي. یو د انقلاب په کلونو کې ټول تاسیسات زموږ له منځه تللي دي او بل بیا په دغه 10 کالو کې کار نه دی شوی. فرضاً د زراعت په بخش کې موږ د اوبو د سختو ستونزو سره مخامخ یو، بندونه، ویالې، سربندونه، استنادي دیوالونه، دا سیستم ټول له منځه تللی دی، دا رغونې ته ضرورت لري. له دې سربیره د ننګرهار بټي کوټ او مومندري ولسوالۍ اوسیدونکي هم یاده کوي چې په بشپړه توګه یې سیمې د دولت له مخالفو وسلوالو پاکې شوي او باید رغنیزو پروژو پلي کېدو ته پکې ځانګړې پاملرنه وشي. له بلخه ولسي جرګې ته د ولاړو هغو نوماندانو پلویانو د ټاکنو کمیسیون د رایو ډیپو مهرله کړه چې لومړنیو پایلو کې ګټونکي شوي دي. هغوی وایي د رایو بیا شمېرنه غیر قانوني ده. غوښتنه یې ده چې د ولسي جرګې ټاکنو وروستۍ پایلې دې اعلان شي. ورته مهال بلخ کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویاند وایي د نوماندانو د پلویانو دا کار غیر قانوني دی. دغه معترضان په بلخ کې د ټاکنو کمیسیون د سیمه ییز دفتر مخې ته راټول شوي دي او د رایو د بیا شمېرنې اجازه نه ورکوي. دوی وایي د رایو د بیا شمېرنه د هغې حقوقي له مخې کېږي چې د معترضو نوماندانو او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ترمنځ شوې ده او له همدې امله ناقانونه ده. تا واضح شدن همین خواست مردم به یک نتیجه نرسیدیم، حق با شماری اینا ندارن. ما دروازه گدام کمیسیون سیل میزنیم یا مهرلاک میکنیم تا زمان که نتیجه مشخص شود که ما به کدام فیصله میرسیم. اگر کدام محل هم با شماری میگردد با دلایل و اسناد موجه باید صورت بگیرد که هر چیز هر کس به خواستهایشان بدون دلیل و اسناد قانونی طبق میل افراد آرای مردم به بازی گرفته نشود. او په بلخ کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویاند وایي ټاکل شوې ده د څه باندې 600 هغو صندوقونو رای بیا وشمېرل شي چې په تړاو یې شکایتونه شته. متوقف کردن بازشماری آرا بر اساس درخواست معترضین من فکر میکنم یک خواست فراقانونی است و کمیسیون شکایات نمیتونه رسما چنین توقف را بپذیره. حالا اگر مثلا معترضین دروازه را بسته میکنن ما توانایی گیر نداریم که بالاخره دروازه را باز کنیم. په دې لړ کې د بلخ د ټاکنو د کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس د دې ستونزې د اوالي لپاره د هڅو خبر ورکوي او د هغو صندوقونو د رایو پر بیا شمېرنې ټینګار کوي چې په تړاو یې شکایتونه شوي دي. ما بدون قانون و مقررات و طرز العمل خود یک قدم هم پیش نمیمانیم. چیزی که برای ما قانون اجازه داده ما کار خود میکنیم. په بلخ کې 15 تنو ولسي جرګې ته د لارموندنې په موخه له یو بل سره سیالي وکړي چې له دې منځه به د دریو ښځو په ګډون 11 تنه ولسي جرګې ته لاره پیدا کړي. او اوس هم له نړۍ وروسته له هغو چې د برټانیا پارلمان د لومړي وزیر تریزا مې هغه طرحه رد کړه چې له مخې برټانیا له اروپایي ټولنې وتله. اوس د برټانیا کارګر ګوند له دندې د تریزا مې د ګوښه کېدو غوښتنه کړې. د میرمن مې طرحې ته د برټانیا پارلمان کې 422 مخالفې رایې وکارول شوي. اوس نو له دندې د تریزا مې ګوښه کېدل یوه ټاکنه ده. د برټانیا په پارلمان کې دا د حکومت تر ټولو لویه ماتې ده. د برېټانیا پارلمان کې له تودو خبرو وروسته د پارلمان غړو د 422 مخالفو او یوازې 202 موافقو رایو په ورکولو سره له اروپایي ټولنې نه د دغه هیواد د وتلو په تړاو د برېټانیا د لومړي وزیر طرحه رد کړه. د پایلو له اعلان وروسته د برېټانیا لومړي وزیر پر دې پرېکړې نیوکه وکړه.
څرګنده ده چې پارلمان له دغه حقوقلیکه ملاتړ نه کوي، خو د نن شپې رایو په دې تړاو چې پارلمان له کوم څه ملاتړ کوي څه نه وایي. په دې تړاو چې آیا غواړي او څه ډول غواړي په پوښتنه کې د بریټانیا د خلکو پریکړې ته درناوی وکړي څه نه وایي. اخوا اروپایي ټولنه هم د اروپا د پارلمان پر دې پریکړې نیوکه کوي. هغه څه چې د پرون رای وښوده دا دی چې د وتلو د اوکرالیک د تصویب لپاره لا په لندن کې سیاسي وضعیت برابر نه دی. موږ له دې پریکړې ناهیلي شوي یو. دغه ناهیلي په هغه سخت کار پورې تړاو لري چې 2 کاله مو د بریګزټ له ډلې او بریټانیا له حکومت سره دغه هیواد د حکومت د سرو کرښو او له اروپایي ټولنې د وتلو د واقعیتونو له مخې وکړ. له اروپایي ټولنې د وتلو په لایحه کې له دې ټولنې سره د سوداګرۍ، د مسافرو د تګ راتګ او نورو مواردو په ګډون د بریټانیا ټولې اړیکې ټاکل شوي دي. خو د بریټانیا د پارلمان غړو دا شرایط د اروپایي ټولنې په ګټه او د بریټانیا د خلکو په زیان وبلل او مخالفت یې ورسره وکړ. مالیزیا وایي اسرائیلي لوبغاړو ته به اجازه ورنکړي چې د راروانې جولای میاشت کې د لامبو وهنې سیالۍ کې ګډون وکړي او ورسره بیا د توکیو 2020 کال پارا اولمپیک سیالیو ته لار ومومي. د مالیزیا بهرنیو چارو وزیر وایي اسرائیلیانو ته به په هیڅ شرط اجازه نه ورکول کیږي چې مالیزیا ته ورشي. پریس ټي وي چې د ایران د حکومت دی او په انګلیسي ژبه خپرونې لري خبریاله او ویانده یې مرضیه هاشمي د امریکا میزوري کې نیول شوې ده. میرمن هاشمي چې امریکایي ده له مسلمانېدو وروسته ایران ته تللې وه او هلته یې په پریس ټي وي کې کار کوه. د میرمن هاشمي د نیونې لامل لا تر اوسه نه دی معلوم. ایټالیا داسې نندارتون جوړ کړه چې د لرغوني روم له تمدنه پاتې اثار پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. د نندارتون کې د هرکولانم ښار پاتې شوني هم دي چې له میلاده 9 کاله مخکې پرې اورشیندې راغی او 20,000 کسانو پکې ژوند وبایله. او اوس د اقتصاد او بیارغونې برخه د اقتصاد وزارت په افغانستان کې منځنیو او کوچنیو پروژو سره د هند د مرستې خبره کړې. د اقتصاد وزارت وایند وایي ټاکل شوی هند له افغانستان سره 80 میلیونه ډالر مرسته وکړي چې په کوچنیو او منځنیو پروژو به ولګول شي. بل لوري د مالیې وزارت وایي تر اوسه شاوخوا 6.5 میلیونه هیوادوال له منځنیو او کوچنیو پروژو په یو ډول برخمن شوي دي. په هیواد کې له کوچنیو او منځنیو پروژو سره به د هند په څلورم پړاو مرستو کې په دې برخه کې 80 میلیونه نور ډالر ولګول شي. د اقتصاد وزارت په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره د هند مرستې ګټورې بولي او وایي چې تر اوسه د هیواد په کلیوالو سیمو کې د هند په مرسته سلګونه کوچنۍ او منځنۍ پروژې عملي شوې دي. خاصیت پروژه هایی بوده که اکثرا به اساس نیاز مردم محل و نیازی که خودشان در سکتورها دارن از اونجا آمده، یعنی این قسم بوده که ما برشان برنامه ریزی نکردیم بلکه بر اساس نیاز خودش منطقه آمده و شامل پروژه های انکشافی شده. هند په 2015 میلادي کال کې د کوچنیو او منځنیو پروژو د عملي کولو لپاره د خپلو 122 میلیون ډالري مرستو بسته اعلان کړه، خو د دې بهیر څلورم پړاو به د 80 میلیون ډالرو په مرستې سره تر 2021 میلادي کال دوام ولري. تقریبا 6.5 میلیون نفر در افغانستان از این پروژه مستفید شدند که بیشترین پروژه ما در سکتور معارف و در سکتور صحت بودند که حدوداً ما 122 باب مکتب در 34 ولایت افغانستان اعمار کردیم. د اقتصاد وزارت وایي چې هند تر اوسه په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده او ټاکل شوې ده چې تر 2021 کال پورې د دغه هیواد د مرستو کچه څه باندې 3 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي. په هیواد کې د زعفرانو د لومړني انسټیټیوټ د جوړېدو کار پیل شو. د زعفرانو دا انسټیټیوټ په هرات کې جوړیږي او 80 میلیونه افغانۍ پرې لګیږي چې 2 کالو کې به ګټنې ته وړاندې شي. د کرنې وزیر وایي هرات کې د زعفرانو انسټیټیوټ به د هیواد په کچه معیاري او عملي انسټیټیوټ وي. هرات کې سیمه ییز چارواکي بیا وایي سږ کال په دغه ولایت کې 15 ټنه زعفران تولید شوي دي. د لومړي ځل لپاره په هرات کې د زعفرانو انسټیټیوټ جوړیږي. د کرنې او اوبو لګولو وزیر په هیواد کې د زعفرانو د دودولو او پروسس په اړه د څېړنو په ترسره کولو په ټینګار سره وایي دا انسټیټیوټ به په دې برخه کې زمینه برابرې کړي. دقیقاً این تدابیر ریاضی استراتژی که برای 5 سال ما برای زعفران داشتیم این ما جامعه عمل می‌پوشیم. این انستیتوت تحقیقات خواهد کرد،
ترویج خواهد کرد و بالاخره برای مارکتینگ از او در کمیت و کیفیت نقش ارزنده داشت. د هرات سیمه چارواکي وایي سږکال په نیمروز ولایت کې د زعفرانو تولیدات په سلو کې سل زیات شوي او دا د دغه ګران بیه بوټي کښت د نیمروز ولایت د کروندګرو د علاقه‌مندۍ ښودنه کوي. 100% افزایش برداشت زعفران از مزارع دهقانان خودمان داریم. پارسال حدود 7 تن زعفران بود ولی امسال حدود 15 تن زعفران ما برداشت کردیم. دقیقاً نگرانی که وجود داشت بازار برای از زعفران بود و پروسس از زعفران بود که سالیان سال است ما نگرانش بود. لا بل خو د کرنې او اوبو لګولو وزیر هرات په سفر کې د 600 میلیونه افغانیو په لګښت څو کرنیزې پروژې پرانیستې. په دغو پروژو کې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د بندونو او سربندونو جوړول شامل دي. شما میفهمید که در بخش خشکسالی هم ما مشکلات داشتیم، مالدارای ما با مشکل مواجه بود و امروز ما سلسله توزیع در حدود 30,000 متریک تن خوراکی کانسنتریت یا متمرکز آغاز میکنیم. په هرات کې د زعفرانو د څېړنې او پروسس مرکز نشتوالی د دې ولایت د کروندګرو دایمي اندېښنې وي. همدا د دې لامل شوي چې د ایران بې کیفیته زعفران هرات ته راوړل شي او د افغانستان د زعفرانو په نوم له هېواده بهر ته صادر شي. د خبري ساعت دوام تر لږ ځنډ وروسته. بیا بخیر راغلاست او درنو لیدونکو، هغه څه چې مو له وړاندې درته خبر درلود د ننګرهار په غني خیلو کې د سیمې خلک وایي چې دا 10 کاله وشول هلته رغنیزې پروژې نه دي پلې شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. اوس نو تازه ریپورټونه دا دی چې هلته د دولت د وسلو مخالفینو نه د سیمه پاکه شوې ده، د ولسوالي پاکه شوې ده او خلک د رغنیزو پروژو او د بیرغونې د پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره له ننګرهاره د طلوع نیوز خبریال زیار یاد سټوډیو ته وصل دی. یاد صاحب ډېر ښه راغلاست، ماښام په خیر. راته وایه چې د 10 کالو راهیسې چې په غني خیلو کې خلکو ته رغنیزې پروژې نه دي پلې شوي، څه اغېزې کړی؟ تاسو پوهیږئ، سلام تاسو درنو لیدونکو ته چې د ننګرهار په غني خیل ولسوالۍ کې له تېرو 10 کلونو راهیسې په بېلابېلو کلیو کې د دولت د مخالفو وسلوالو فعالیتونو چې د تېرې یوې میاشتې په ترڅ کې په دغه ولسوالۍ کې پوځي ځواکونو پوځیانو چاڼیز عملیات وکړه چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې دولتي ځواکونو وویلي چې د غني خیلو ټول کلي د دولت د مخالفو وسلوالو څخه پاک کړي دي. د دولت د مخالفینو داخله پر مهال په غني خیل ولسوالیو کې هغه ډول چې په کار ورغنیزې پروژې نه دي پلې شوي یا بیخي دا کچه خورا کمه وه. یوازې هلته چې موږ د سیمې د قومي مخورو سره وغږېدو، شل د چې د صحي اوبو څاګانې وي چې یوازې په دغه وختونو کې پلې شوې وي او هغه هم په هغه سیمو کې چې ولسوالۍ ته نږدې وي او د حکومت د حاکمیت ساحه او ولسوالۍ ته په 100 کیلومترۍ کې وي. اما په لرې پرتو سیمو کې د دغې ولسوالۍ مثلا اوس هم کاریزونه، همداراز سربندونه، ترڅنګ د اوبخوار سیستم او د صحي اوبو په برخه کې دغلته خلک ګڼې ستونزې لري، خصوصا د سیلابونو په وخت کې چې کله سیلابونه راوځي یا داسې ګواډونه شته دی چې د دوی کرنیزې ځمکې هغې لپاره نادي دیوالونه نشته. دغه ټول یادې چې د سیمې خلک وایي دوی چې اوس د پخوا په پرتله په بېلابېلو کلیو کې د رغنیزو پروژو غوښتنه کوي، نه یوازې غني خیل بلکې د غني خیلو دا راته وایي چې اوس خلکو ته لومړیتوب څه دی چې د بیارغونې پروژې کې که حکومت یې ورته پلي کوي، نو تر ټولو هغه لومړیتوب د خلکو څه لیدل کېږي چې ته ورسره خبرې کړي، ورسره غږېدلی او د هغوی ډېره جدي ستونزه وي، نو دا څه ده چې د حکومت توجه او پام ورته ور واوړي؟ خصوصا په لرې پرتو سیمو کې، په هغه سیمو کې چې هغه ناامنه وي او اوس حکومتي ځواکونو پکې عملیات کړي او پاکې شوي دي. د دغو لرې پرتو سیمو ولسوالیو اکثریت خلک چې دي دوی بزګران دي، دوی کرنیزې ځمکې لري او په خپلو ځمکو کې بېلابېل کښتونه کوي. ځینې داسې سیمې وایي چې هلته کوکنار کرل کېدل، هغه بدیل معیشت هم نه ورکول کېده د حکومت له لورې او هلته نشهیي توکي کرل کېدل. نو لومړیتوبونه د دوی دپاره د اوبخوار سیستم برابرول، د دوی دپاره د کاریزونو رغول، د ویالو رغول،
ترڅنګ یې د بدیل معیشت نومونه پلي کول چون په دې وروستیو کې د ننګرهار بزګرانو دیني عالمانو قومي مخورو تړي کړي دي هغه سیمې چې د حکومت په حاکمیت کې دي که چیرې پکې کوکنار وکرل شي یا نور نشهیي توکي وکرل شي نو د بزګرو پر وړاندې او هغه څوک چې دغه نشهیي توکي کوي د هغوی پر وړاندې به اقدام کیږي خو بیا د بدیل معیشت په برخه کې دغو سیمو ته هغه ډول چې په کار د بزګر وي ځانګړې پاملرنه نه ده شوې خو د ننګرهار ځایي چارواکي وایي چې دا د دوی لومړیتوب هغه ولسوالیو ته د رغنیزو پروژو په برخه کې دی چې په پرله پسې ډول دوی په جګړو کې پاتې شوي په ناامنۍ کې پاتې شوي دي دوی ته به په رغنیزو پروژو کې د کلیو پراختیا په پروژو کې ځانګړې او بخښنه برخه ورکول کېږي زیار دا راته وایي چې دا راته وایي چې اوس چې تازه هلته امنیت ټینګ شوی دی او ډاډه دی او خلک هوسا ژوند کوي د ځایي خلکو غوښتنه څه ده چې که چیرې خدای مکړه هلته بیا ناامنۍ کیږي نو د حکومت لپاره باید داسې څه وي چې هلته یې وکړي چې هلته تلپاتې ډاډمن امنیت وي خصوصا په غني خیلو کې د ننګرهار په غني خیلو ولسوالۍ کې د ځایي استوګنو غوښتنه دا ده چې اوس که څه هم پوځیان پراته دي ملي اردو پراته ده او ګډ نور ځواکونه په دغه ولسوالۍ په بېلابېلو کلیو کې پراته دي د ځایي استوګنو غوښتنه دا ده چې د دایمي امنیت لپاره او د ثبات د ساتلو لپاره مهمه دا ده چې دلته د قومي پاڅون کوونکو او سیمه ییزو پولیسو ملاتړ وشي او ترڅنګ یې د دغو قومي پاڅون کوونکو سیمه ییزو پولیسو ملاتړ ترڅنګ بله مهمه برخه د امنیتي تشکیل ده چې باید په دغه ولسوالۍ کې امنیتي تشکیل ډېره مننه ډېره زیاته مننه زیات ښه شپه ولرئ درنو لیدونکو د خبرونو دوام حکومت کې د ښځو د پروژه چې د پروموټ د پروګرامونو یوه برخه ده مسؤلین وایي چې شاوخوا 3900 تنه میرمنو ته یې روزنه ورکړې هغوی وایي د ټاکل شوي موخې په بنسټ باید تر 2020 کاله باید په دولتي ادارو کې 10 سلنه میرمنې کار وکړي خو د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي په دې برخه کې لا ډېر ګټور پروګرامونه پلي کیدای شي په حکومت کې د میرمنو د پروګرام مسؤلین چې د پروموټ پروژې یوه برخه ده وایي له 2015 کال راهیسې په 5 ولایتونو کې د دې پروګرام په چوکاټ کې د 3900 میرمنو لپاره د زده کړو او د کار د زده کولو پروګرامونه برابر کړي دي له دې جملې 588 تنه یې توانېدلې چې په بېلابېلو ادارو کې کار پیدا کړي وقتی که ما اهداف ببینیم همراه نتایج 100% شما قناعت حاصل میکنین که برنامه بسیار مؤثر و در ضمن موفق بوده پروموت پر کردن خلاء بین فضای تحصیلی و فضای شغلی هست و خصوص بر دختر خانم‌ها چون در زمان تحصیل خیلی فرصت ای را ندارن آگاهی مثلا معلومات عمومی داشته باشن از پروسه ثبت نام و وظیفه گرفتن در ادارات و نهادهای دولتی و اینا له بل خو د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي دې ته اړتیا ده چې حکومت په دولتي ادارو کې د کار موندلو لپاره ښه پروګرامونه برابر او عملي کړي دوی په دې برخه کې د نړیوالو ادارو کار ډیر ګټور نه بولي خانم‌ها در این سطوح می باشند در سطوح بلند اینا توجه خاص بر خانم‌ها میکنن پس برشان فرصت داده شود در تصمیم گیری باید باشند و بخصوص کسای خانمایی که نه فارغ میشن یا فارغ شدن 1 سال 2 سال یا 3 سال یا 5 سال در خانه ماندن بیکار برای اونا زمینه فراهم شود تا اونا هم کار کنن په حکومت کې د میرمنو د پروموټ پروګرام مسؤلین دغه پروګرام د لګښتونو په اړه معلومات نه ورکوي خو ویل کېږي چې د دې پروګرام لپاره چې د امریکا د پرمختیایي ادارې لخوا تمویلیږي کابو 8 میلیون ډالر په پام کې نیول شوي دي د صنعت او سوداګرۍ وزارت شمیرې ښیي چې د 2013 کال 9 میاشتو کې ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه د تیر کال په پرتله 20 میلیونه ډالر راکمه شوې د دغه وزارت ویاند وایي ایران سره د سوداګرۍ د کچې د کمښت لامل له ایرانه د وارداتو کمښت دی بل لوري د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ښایي له ایرانه د قاچاقېدونکو توکو واردات هماغومره وي چې رسمي شکل باندې واردېږي
پر ایران د بندیزونو په بیا لګولو سره د افغانستان او ایران سوداګریزه راکړه ورکړه کمه شوې ده. د هیواد سوداګر له هماغه پیله له ایران سره د رسمي سوداګرۍ د کمښت او له د هیواد د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښمن وو. اوس که څه هم د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي له ایران واردات کم شوي، خو لامل د کورنیو صنایعو پیاوړتیا او نړیوالو بازارونو ته د هیواد لاسرسی دی. خو یو شمېر سوداګر وایي له ایران سره د سوداګرۍ د کچې د کمښت یو لامل په یو شمېر سوداګریزو او ترانزیتي برخو کې بندیزونه او محدودیتونه دي. دسترسی افغانستان به مارکت های جدید، بازارهای جدید و همچنان افزایش تولیدات داخلی ما باعث شده باشه که ما با کل کشورها یعنی میخوایم که بالانس خوبتر داشته باشیم. تلاش میکنیم که دوران تجارت ما خوب باشه، افزایش پیدا کنه. در پالی از اینکه واردات داشته باشیم باید صادرات ما یک اندازه افزایش پیدا کنه به کشورهای مختلف. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د 2018 کال په 9 میاشتو کې له ایران سره د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه 940 میلیون ډالر بولي. د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي دا کچه په یو کال کې 1 میلیارد او 300 میلیون ډالر ته رسیږي او له ایران سره د غیر رسمي سوداګرۍ کچه هم په همدې توګه ده. یک تجارت هجومی چون ایران ضرورت داره. فرضاً امی کمپانی های ایرانی قبلا اگر شما به 1 میلیون دلار به ارزش 1 میلیون دلار از پیشان مال می گرفتی تا که پیسه را نمیدادین دیگه مال برات نمیداد. علی ایرانی ها حتی امی به خاطر که مالش فروخته شوه و دیگه چیز نیستن، خصوصا مواد ساختمانی و تیل و سوخت او را همینطور فرضاً 3 میلیون 4 میلیون اگر شما باقیم باشی بر شما روان میکنن. د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین زیاتوي که څه هم د چابهار بندر او د امریکا له بندیزونو د بندر مستثنا کېدل له ایران سره د سوداګریزو راکړو ورکړو لپاره یو فرصت دی، خو په دغه بندر کې د لازمو ظرفیتونو او بیخ بنسټونو نشتوالی د دې لامل شوی چې د هیواد سوداګر له دې بندر لازم استفاده ونشي کړی. د افغانستان د پورونو ټولنې په نوم ټولنه وایي وروستیو څو کلونو کې د منځنۍ او کوچنۍ کچې پورونو غوښتنه زیاته شوې. د دې ټولنې مشر وایي د همګړۍ په هیواد کې 11 داسې بنسټونه دي چې خلکو ته پورونه ورکوي او تر اوسه 160,000 داسې کسان ورسره ثبت دي چې پور یې ورکړی دی. له دغو بنسټونو ځینې وایي یو شمېر خلک ځکه د پور لپاره نه ورځي چې د پیسو د پور کولو په اړه معلومات نه لري. په هیواد کې د اوزګارۍ کچې ته په پام سره په افغانستان کې د کوچنیو او منځنیو پورونو اخیستو ته لیوالتیا زیاته شوې ده. د افغانستان د پورونو د ټولنې مسؤلین وایي په اوسني وخت کې د کوچنیو او منځنیو پورونو په 11 بنسټونو کې کابو 140 میلیون ډالر په جریان کې دي او په هغه صورت کې چې دغې برخې ته پام وشي پور اخیستو ته د خلکو لیوالتیا لا زیاتېږي. 160,000 مشتری یا قرض گرنده موجود است، به این معنی که 160,000 متشبث از این طریق این قرضای کوچک کمک شده و اگر هر قرضی ازی به اندازه 1.5 اشتغال ایجاد بکنه به این معنی که تقریبا 240,000 یا 240,000 اشتغال فعلا از طریق نمی سکتور قرضای کوچک به مردم ایجاد شده. له بل خو د کوچنیو او منځنیو پورونو یو شمېر ادارې وایي زیات شمېر مراجعین یې د کوچنیو او منځنۍ پانګې اچونې له برخې څخه دي. دوی زیاتوي په هغه صورت کې چې حکومت د دې برخې پراختیا ته پام وکړي کوچني پورونه به د کاري زمینو د برابرولو او اوزګارۍ د کمښت لپاره اغیزمن وي. پول امکانات داره که برای مردم قرض بده، فقط یک مسئله که بین مردم و بین تمام مؤسسات خدمات مالی موجود است یعنی افهام و تفهیم است که باید این یک ذره انکشاف پیدا بکنه، هم از طریق میدیا، هم از طریق دولت و هم از طریق امی مرجعی که در سطح اجتماع موجود است. د کوچنیو او منځنیو پورونو لومړنۍ اداره په 2003 کال کې جوړه شوه. په اوسني وخت کې د کوچنیو او منځنیو پورونو دا ډول ادارې په 144 نمایندګیو سره د هیواد په 19 ولایتونو کې خدمات وړاندې کوي. اوس هم د لوبو برخه کابل کې د څوک وهنې لوبې لومړنی مسلکي یا WSB روزنیز پروګرام پیل شو. د پروګرام کې 50 تنه روزونکو لوبڅارانو او غوره لوبغاړو ګډون کړی. دوی ته په 3 ورځو کې د څوک وهنې لوبې نوې لارې چارې ورزده کیږي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون د اکرام الدین کریم هغه غوښتنه رد کړې چې په عادي توګه خپلې دندې ته د ورستنېدو په اړه وه. د فیفا د اعلامیې پر بنسټ اکرام الدین کریم غوښتنه کړې وه چې په عادي شکل خپلې دندې ته ستون شي. له تاسو څخه مو لیدونکو له خپلو ټولو همکارانو په مننې د نن شپې خبري ساعت پای ته ورسېد. ښه شپه.